اختر ته څنګه ځان سنگار کړو مونږ ګریوانو د شلا ولیدینا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو ویډیو سره پرو غوړي ویډیو سکیپ کوئ ما څنګه چې په انټرو کې ویډیو کتلای دا قصې ویډیو څنګه جوړیږي نو ډېر سمپل اسانه طریقه د لټول نو مخکې تاسو لیټ موشن ځان تر ډاونلوډ کړئ. که چا سره نوی لینک لاندې ډسکرپشن کې پروت د لاغزن تاسو کول شي دا ځان تر ډاونلوډ کړئ. دا چې کله را ډاونلوډ کړئ تاسو سمپل اوپن کړئ. کله مو چې اوپن کړئ تاسو به داسې یو انټرفیس راوړي. دغه به تاسو د پلس ایکن تاسو تخکاری د باندې وکلیک اخلئ او دا ما خپل ریش سلیکټ کوئ کوم ریش باندې تاسو ویډیو جوړوئ او دا به دغه کلر چې کوم یو دی دا بل د وایټ سلیکټ کوئ ان د سپین او به دا کریټ پروجیکټ باندې یو پیر کلیک اخلئ. یو دا پلس ایکن باندې کلیک اخلئ میډیا باندې به کلیک اخلئ. دلته باقه تصویر راخلئ کوم تصویر باندې تاسو ویډیو جوړوئ. دا تصویر مشکل راوښت تاسو تخکاری لاین د موومنت ترانسفر دغه باندې به کلیک اخلئ او بیا به دغه یو آپشن باندې کلیک اخلئ. دا تصویر به دا شانتې لږ راغټوئ ملګرو دغه شانتې. کله مو دا تصویر راغټ که بره تاسو تخکاری دا څلور غیش دغه باندې به کلیک اخلئ او دا تصویر به دا شانت صحیح ورفټ کوئ دغه شانت. کله مو دا تصویر ورفټ کړئ بیا دا خالي ځای تاسو تخکاری د باندې به کلیک واخلئ د نه به بیک شئ. بیا دا پلس ایکن باندې به کلیک واخلئ میډیا باندې به کلیک واخلئ او هلته به هغه یو ساوند راواخلئ کوم ساوند باندې چې تاسو ویډیو جوړوئ. که تاسو سره په اډیو کې ولې اډیو نه راواخلئ که په ویډیو کې سره یې ویډیو نه راواخلئ. دا ساوند باندې به کلیک واخلئ او بره تاسو تخکاری دا پلس ایکن د باندې به کلیک واخلئ او بیا به دا ساوند باندې کلیک اخلئ دغه شانتې. بره تاسو تخکاری دا درې ډاټ دغه باندې به کلیک اخلئ او دا به دا شانتې اډیو تاړوئ او دا ویډیو به تنه پاکوئ دغه شانتې. بیا دا تصویر باندې به کلیک اخلئ او بره تاسو تخکاری دغه شی آپشن دغه باندې به دا شانتې دوه پیره کلیک اخلئ او دغه یو آپشن به ورپسې ووایي. بیا دا خالي ځای باندې به کلیک اخلئ د نه به بیک شئ. بیا دا ویډیو اولني سر ته به راشئ. دا ویډیو اولني سر ته چې کله راغلی بیا دا پلس ایکن تاسو تخکاری د باندې به کلیک واخلئ او دغه یو شیپ دغه شیپ باندې به کلیک واخلئ. بره تاسو تخکاری دا درې ډاټ دغه باندې به کلیک واخلئ او هلته به فیل کمپوزیشن ورپسې ووایي. کله مو چې دا کار وکړه بیا تاسو تخکاری دغه کلر دا کلر باندې به دا شانتې کلیک واخلئ او هلته به دغه یو آپشن باندې کلیک واخلئ او بیا به دغه یو آپشن باندې کلیک واخلئ. بیا دا برنی دا توری څه چې کومه یو ده دا به دا شانتې راولئ د مابین کې به ورفټ کوئ. دا توری سم چې کله دا مابین ته راوستله بیا به دا توری څه باندې کلیک واخلئ دغه بلک دلته کلر ښکاري درته دا کلر باندې به دا شانتې کلیک اخلئ او بیا به دغه یو آپشن باندې کلیک اخلئ او بیا به دغه کرښه به دا شانتې لاندې راکش کاږئ یعنې دا تصویر به دلته پکې شو شي. بیا سپین کلر باندې به کلیک واخلئ دغه ځای باندې د باندې چې کله کلیک واخیسته دا به دا شانتې تور ور ولګوئ دغه شانتې. بیا دا خالي ځای باندې به کلیک واخلئ دا شانتې دنه به بیک شئ. بیا دا ویډیو اولني اخرني سر ته به ځئ وبښئ دا ویډیو اخرني سر ته به ځئ دغه یو شیپ چې موږ ولګو دغه باندې به کلیک اخلئ او بیا به دغه یو آپشن دا شانتې ورپسې وایي. بیا دا خالي ځای باندې به کلیک واخلئ دنه به بیک شئ. دا ویډیو اولني سر ته به راشئ او هلته به دا لیریکس به تاسې لیکئ دغه ویډیو نه به دا شانتې بیک کېږئ او هلته موږ یو پروجیکټ د دغه پروجیکټ لینک ستاسو لاندې ډسکرپشن کې در کوم لاغزن تاسو کولی شئ دا ځان ته را ډاونلوډ کړئ. دغه پروجیکټ ته به ورسئ یو پیره او هلته موږ دغه لیریکس لیکلی دغه لیریکس باندې به دا شانتې کلیک اخلئ او دغه یو آپشن تاسو تخکاري د باندې به کلیک اخلئ او دا به کاپي لیر کړئ دغه شانتې. بیا دا لیریکس دغه وبښئ دغه پروجیکټ نه به دا شانتې بیک شئ. دا تر اوسني ویډیو ته به لاړ شئ دغه شانتې. دا ساوند واورئ چې د تاسو دا ساوند لیریکس له کوم ځای نه شروع کېږي. اوس مثال د ساوند لیریکس دغه ځای نه شروع کېږي دلته به تاسو دا ویډیو سټاپ کړئ او دغه یو آپشن تاسو تخکاري د باندې به کلیک واخلئ او دلته به فیسټ لیر دغه شانتې دا فیسټ لیر کړئ. بیا به دا ویډیو لیک را مخکې کړئ ملګرو تاسو تخکاري دغه یو آپشن دغه لیریکس چې کوم یو موږ هلته ولګو دغه باندې به کلیک واخلئ او هلته به ایډیټ ټیکسټ باندې کلیک واخلئ دا ډبل ای باندې او هلته به دا لیریکس تاسې دغه ځای نه پاکوئ او هلته به هماغه د ساوند لیریکس تاسې لیکئ او بره تاسو تخکاري دا فونټ باندې به کلیک واخلئ دغه یو فونټ به سلیکټ کړئ. دغه فونټ لینک هم ستاسو لاندې ډسکرپشن کې در کوم لاغزن تاسو کولی شئ دا هم ځان ته را ډاونلوډ کړئ. بیا دا ټیک مار باندې به دا شانتې کلیک اخلئ. بیا به تاسو دا ساوند اورئ چې دا ساوند لیریکس کوم ځای کې ختمېږي. اوس مثال د ساوند لیریکس دغه ځای کې ختمېږي دلته به تاسو ویډیو سټاپ کوئ دغه شانتې او دغه یو آپشن تاسو تخکاري دا ګینټۍ آپشن دغه باندې به کلیک اخلئ او بیا به دغه یو آپشن ورپسې ووایي دغه شانتې. بیا ملګرو دغه شانتې لږ مخته راځئ. اوس دا دوم لیریکس دغه ځای کې مثال شروع کېږي ستاسې دغه ځای کې به دا شانتې ویډیو سټاپ کوئ او دغه یو آپشن باندې به کلیک اخلئ او دا به دلته ورفیسټ کوئ دغه شانتې او دلته به مخه شانتې دا لیریکس به ور چینجوئ او دلته به بل لیریکس تاسې لیکئ. بیا دا ټیک مار باندې به دلته کلیک اخلئ. بیا به تاسو دا ساوند پلی کوئ. مثال دا ساوند لیریکس کوم ځای کې ختمېږي. اوس مثال د ساوند لیریکس دغه ځای کې ختمېږي
دلته موږ سره د خالي ځای دی دلته به بیا تاسو څه کوئ د ګنټې علامه باندې به کلیک اخلئ دغه یو آپشن به ورپسې وایي چې دا ساوند همدغه ځای پورې مکمل دا لیریکس هم راسي. بیا د ویډیو اولني سر ته به دغه شانتې راسي. د ویډیو اولني سر ته چې کله راغلی دا پلس ایکن باندې به کلیک واخلئ میډیا باندې به کلیک واخلئ او دلته به هغه بینجي راواخلئ یا کومه بینجي چې تاسو جوړه کړې وي ټیک ټاک لپاره یا کوم څه لپاره هم جوړه کړې وي هغه بینجي به تاسو دلته راواخلئ. موږ دغه بینجي سازه کړې ورته دغه باندې به دا شانتې کلیک واخلئ پلس ایکن باندې به کلیک واخلئ یا به دا مومنټ ټرانسفر باندې کلیک واخلئ دغه یو آپشن باندې به کلیک واخلئ دا بینجي به دا شانتې لږه وړه کوي او دا څلور غشي باندې به کلیک واخلئ دا بینجي به راوړئ دغه شانتې دغلته به یې لاندې ورفټ کوئ په دغه ځای کې. کله مو دا کار وکړه تاسو ته ښکاري د غشي آپشن دغه باندې به دا شان دوه پیره کلیک اخلئ دا غشي باندې به کلیک اخلئ دغه یو آپشن به ورپسې وایي او بیا د خلیجي باندې به کلیک اخلئ بیا د ویډیو اولني سر ته لاړ شئ نو تاسو ته ښکاري د زموږ د لیریکس به دغه شانتې راغلی وي. نو چې کله تاسو ته ورته وایي بره تاسو ته ښکاري دغه یو آپشن دغه باندې به کلیک اخلئ ویډیو به سلیکټ کړئ او دا به ایکسپورټ کړئ دا به موږ سره ګیلري کې سیو شي. امید لرم چې ویډیو مو خوښ شوی که ویډیو مو خوښ شوی ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بیل نوټیفیکیشن باندې کلیک فال باندې کلیک کړئ زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي. اوس ما ته راکړئ اجازه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.